نن درته د نړۍ د خیبتناکو زندانونو څخه یو زندان در پیژنم، د ګونتانامو زندان یا ګونتانامو بی. ګونتانامو زندان په 1897 میلادي کال راهیسې د امریکا په لاس کې دی. امریکا یوه جزیره چې د کوبا په نوم باندې یادېده په اجاره واخیسته، خو مګر د دې جزیرې قرارداد نامعلوم دی. کله چې امریکا دغه جزیره په اجاره واخیسته نو د دې جزیرې مالکان شول. امریکا د دغه جزیرې څخه د یوې نظامي قرارګاه په توګه کار اخیسته. اما په 2012 میلادي کال کې جورج ډبلیو بوش پلان درلوده چې دغه ځای دې باید په یو زندان تبدیل شي، یو زندان چې لوی مجرمان پکې سکنجه کیږي. دغه زندان په لویو کټارو احاطه شوی دی او هیڅ زنداني نشي کولی چې ترې تیر شي. راځئ وګورو په دغه زندان کې بندیانو ژوند په څه ډول دی. دغه زندان د نورو مختلفو زندانونو سره توپیر لري. بندیان دغه زندان ته د یو حکم له مخې وړل کیږي. د یو بندي تلل دغه زندان ته د خوب لیدل وي. کوم کسان چې ګونتانامو زندان ته داخل شي نو 80% یې د خلاصون امکان نشته. 1% خلاصون یې د مختلفو هیوادونو د محکمو په اساس دی. د بندیانو لباس په ګونتانامو زندان کې نارنجي رنګ لري. راځئ وګورو د یو بندي ژوند په څه شکل په دغه زندان کې دی. اولنی مشکل چې زندانیانو ته په دغه زندان کې دی د راحت نه موندل دی یا آرامتیا پکې نشته. په دغه زندان کې ورځ او شپه نه معلومیږي او پته نه لګیږي چې شپه ده او که ورځ ده، چې له همدې له وجې 40 ساعته رڼاو د زندانیانو خوب له سترګو وړی دی او ډېرې شپې په دغه زندان کې د بندیانو اتاقونه ښي او راسته کیږي. باید یادونه وکم چې ګونتانامو زندان د اور لمبه د امریکا ده. د زندانیانو لپاره تفریح د زندان وهل او ټکول دي. کوم زندانیان چې په دغه زندان کې ژوند کوي د ټولو سره دغه زندان د کنټرولونکو کینه او ضد په زړونو کې پروت دی. نو په همدې اساس د یو جهنم په شکل زندانیانو ته ګرځېدلی. هر سهار 5 بجې ټول زندانیان د امریکا په ملي سرود سره د خوب ویستل کیږي. دغه زندان خونې یوازې په یو څو وسایلو سمبالې دي، لکه یو چپرکټ په شکل د فلز څخه جوړ د راحت کټ چې توشک نه لري او یو جوړ لباس چې نارنجي رنګ لري او یو دانه ځان پاک په دغه زندان کې د بندیانو لپاره شتون لري. دغه زندان چې تر اوسه 21مه پیړۍ په شروع کېدو ده یو لوی جال د دیوال په شکل ترې راتاو دی. حقوق بشر پکې نه پیژندل کیږي او نه هم د یو ژورنالیست ته اجازه شته چې دغه زندان ته داخل شي. په دغه زندان کې هره خونه کې پرمختللي د سار کیمرې شتون لري. جورج ډبلیو بوش وروسته د ډسمبر 14 د پیښې د ټولو مجرمانو راجمع کول و. راځئ وګورو د دې زندان د بندیانو خوراک په څه ډول دی. د دې زندان زیاتو زندانیانو د خوراک نه کولو په وجه مړه شوي او هم هر بندي ته په دغه زندان کې نیمه ډوډۍ په کمه اندازه پنیر او نور لږ د ژوند غذا ورکول کیږي چې د یو زنداني هم دغه خوراک نه خوښیږي، خو ولې مجبوره دي د ژوند د پایښت لپاره د دغه غذا څخه یو څه وخوري. کوم زندانی چې خواړه ونه خوري سزا ورکول کیږي، په یوه چوکۍ کې کینول کیږي او شدید شاټونه د برق ورکول کیږي او بیا ورته د مایع په شکل د پوزې له لارې خواړه ورکول کیږي. په کال 2014 میلادي کال ټول زندانیان د نه خوړلو اعتصاب وکړ او 50% زندانیانو د خوراک ډډه وکړه، خو د سخت استکنجې وروسته د پوزې له لارې خواړه ورتیر کړل شول. وګورئ د سختو لوږو او سختو سزاو نتیجه. هر زندانی که چیرې مشکل پیښ نه کړي په خپل وخت غذا وخوري، 1 ساعت د تلویزیون لیدلو حق ورکوي. اما فکر نه کیږي که بیا هم زندانی په راحت کې وي او په سم ډول خوب وکړي. د زندانیانو د پاکولو لپاره یوازې دوشنبې ورځ ټاکل شوې ده.
په څنګ کې ورسره لږه اندازه غذا او لږه تفریح هم ورکول کیږي. د دغه زندان ژوند د یو ناعلاجه مریض د ژوند په شان دی. هر زنداني که چیرې په خپل وخت خواړه وخوري او مشکلات رامنځته نه کړي او ټوله شپه ویښه سبا کړي، د زندان له لوري ورته کوم اعتراض نشته او په کومه اندازه د ځان پاکولو اجازه هم ورکوي او په کومه اندازه ورته تفریح هم ورکول کیږي. ورسره په څنګ کې د کتاب لوستلو اجازه هم شته، خو په دغه زندان کې کتابونه په مختلفو ژبو شته، په خاص ډول د عربي ژبې کتابونه. یوه تیکه کلچه، یوه دانه کیله ورته د شپې لخوا د هر زنداني ته ورکول کیږي. په هر اتاق کې د اوبو راخیستلو یو سیستم شتون لري، خو اوبه یې د نارنجي رنګ لري. معلومه نه ده چې دغه اوبه د څه شي په واسطه خیرنې شوي دي. چای نوشابه څخه ټول زندانیان محروم دي. یوازې د زندان کارمندانو ته دا ډول اسانتیاوې شتون لري. د تاریخ په اوږدو کې په دغه زندان کې ګڼې پیښې رامنځته شوي دي، لکه د برقونو د شاټ کولو هڅه، اور لګونه، خو هیڅ پایله او ګټه یې نه درلوده. دغه زندان کې زیاته اندازه تورې خونې هم شتون لري. کله چې د یو بندي څخه تحقیق ترسره کیږي، په زیاته اندازه سکنجه ورکول کیږي. دغه تورې خونې په مختلفو وسایلو سمبالې دي. په دغه برخه کې د برق شاټونو د بندي ټول بدن ته ورکول کیږي. د ساه بندولو وسایل هم شتون لري چې د ساه نه اخیستلو په صورت کې د انسان د زړه د درېدو سبب ګرځي. بندیانو ته داسې سزا نه ورکول کیږي چې د هغه د مرګ سبب وګرځي. د دې سکنجو له ډلې څخه ځینې لکه د ساه بندېدل، ډیری سکنجې رواني دي چې دغه سکنجې د اعصابو د کمزورتیا سبب ګرځي. د تل لپاره په لاسونو کې زولنې چې دغه زولنې د وخت په تیریدو سره د فلج کېدو سبب ګرځي. ډیری زندانیانو شکایت هم کړی و چې باید ټول زندانیان د سره یو ځای کړل شي. د دغه زندان په هکله د امریکا پخواني ولسمشر بارک اوباما هم وعده کړې وه چې دغه زندان به ختموي، خو ونه توانېده چې دغه زندان بند. ولسمشر ټرمپ هم ویلي و چې دغه زندان باید نور ختم شي. په اوس وخت کې دغه زندان کې 40 نفره شتون لري. د بشري حقوقو مدافعان تل په خپلو خبرو کې دغه زندان د ختمولو ادعا کړې ده. په دغه برخه کې د امریکا سنا مجلس هم موافق دی، خو د امریکا فوزي برخه نه غواړي چې دغه زندان د تل لپاره ختم شي. آیا تاسې موافق یاستئ چې دغه زندان د ختم شي؟ حتما راته په کمنټ کې ولیکئ. پای